د ودان ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. خوښ چې بیا د ودان ټلویزیون له لارې تاسو سره مخاطب یم. راغلی یو په کابل کې دلته د عثمان مسلم د سترګو تشخیصیه مرکز ته راغلی یو. غواړو چې ډاکټر صاحب سره ډاکټر یوسف چې د سترګو په د برخه کې تخصص لري، غواړو هغې سره د سترګو په ساتنه څنګه کولی شو خپلې سترګې وساتو او د دې نه علاوه کوم علاجونه دي چې دلته په کابل کې موږ کولی شو چې ویې کړو، کوم هغه ماشینونه چې دلته نشته موږ ورته ضرورت لرو. نو په دې ټولو برخو به هغوی سره خبرې کوو. تاسو خپرونه کې موږ سره اوسئ. د ودان ټلویزیون درنو لیدونکو، همدا شیبه د عثمان مسلم د سترګو په تشخیصیه روغتون کې مرکز کې دلته قرار لرو او د همدې برخې د سترګو د ناروغیو او د همدې سترګو د جراحي متخصص ډاکټر صاحب یوسف سره یو. نو غواړو چې تاسو ته په بعضې مسایلو د سترګو په ناروغیو باندې ډاکټر صاحب نه معلومات واخلو او هیله ده چې تاسو یې دې نه مستفید شئ. ډاکټر صاحب په اول کې ودان ټلویزیون ته ښه راغلاست. مننه، تشکر. امان صاحب په خیر راغلی، هر کله راشئ، خدای په خیر راوله. دا چې موږ امید کړي یو دا ډېره غوټه خبره ده. مننه، ډېره مننه لیدونکو. ډاکټر صاحب مهربانه سړی ده او دغه معلومات اخلو او هیله ده چې د خپرونه موږ سره تر پایه وګورئ، د خپرونه شیر کړئ، مخ ته یې شیر کړئ چې نور خلک هم د دې نه فایده واخلي. نو ډاکټر صاحب راځو به د خپرونې د سوالونو برخو ته. دغه اکثره په دې باندې خو هم خلک هم پوهېږي، بې تعلیمه خلک، تعلیم یافته خلک چې د عمر په تېرېدو سره سترګې کمزوري کېږي. خو موږ په دې ټولنه کې اکثره ماشومان د عمر کم خلک، ځوانان د سترګو د کمزورتیا سره مخامخ کېږي. د دې دغه بنیادي وجه څه شی؟ مننه امان صاحب. سترګې د الله پاک یو لوی نعمت دی چې انسان ته یې ورکړی او د دغه نه محرومیدل هم ډېره سخته ده. معمولا سترګې دوه ډوله ضعیفي لري. یو خو هغه ضعیفي ده چې کله د عمر په تېرېدو رامنځته کېږي چې هغې ته پرسبایوپیا یا نږدې دید خرابوالی ده، چې معمولا 40 کلنۍ نه وروسته رامنځته کېږي. خو کتابونه وایي چې په آسیایي او افریقایي هیوادونو کې چون د ژوند سطحه دلته ټوټه ده، هغه ځای کې له 15 کلونو هم پیل کېږي. خو په پرمختللي هیوادونو اروپا او امریکا او دغه ځایونو کې بیا له 40 شروع کوي چې دې دغه خرابېږي. تاسو مخکې یادوري وکړه چې یو تعداد ماشومان یا ځوانان هم د سترګو ضعیفي لري. بلې ولري. ماشوم معمولا باید په ټولو کورنیو کې هر ماشوم چې 15 کلنۍ ته رسیږي یو ځل سترګو معاینات ورته اجرا شي، ځکه زیاتره د سترګو ناروغۍ تر مخکې له 10 کلنۍ نه اصلاح کېږي، یعنې له 15 کلنۍ نه نیول تر 2 کلنۍ پورې، ځکه په دې وخت کې سترګه اساسي نمو کوي. هغه د نمو وخت همدغه د اساسي چې تقریبا له 9% پورته سترګه تکامل یا جوړښت تکمیلیږي. نو په دې وخت کې زیاتره مریضۍ که په وخت د ماشومان معاینه شي، زیاتره مریضۍ تشخیصیږي او مخنیوی کېږي. بل معمولا سترګو ضعیفي چې دا هم څو ډوله ده، چې یو عمده علت د سترګې شیشه یا موږ تاسو قرنیه ورته وایو. قرنیه کې دا د قرني جوړښت کې فرق راځي. د هغې فرق له وجې سترګو دید کې هم کېږي، یعنې نور په یوه اندازه داخل سترګې ته نه رسیږي، څو محرقونه پیدا کوي. کله چې څو محرقونه پیدا کړي سترګه تصویر مغشوشوي، یعنې د سترګې شاته شبکیه چې ده په شبکیه باندې نور په کامل اندازه نه فوکس کېږي. کله چې فوکس نه شولو هلته تصویر مغشوش کېږي. تصویر چې مغشوش شولو زموږ سترګه ضعیفه ښیي، چې هغې دپاره بیا مختلف ځوانان او ماشومانو ته عینکې توصیه کېږي او د همغه عینکو په استعمال سره دوی دید بیرته همغه نرمل حالت ته، البته په طبیعي ډول نه نرملیږي. همغه عینکې سبب د دې کېږي چې د تصویر مغشوشوالی ورک کړي، چې اوس په نوي ټکنالوژۍ کې دا هم راغلي چې هغه سترګې چې د دوی معاینات النګاه نه دې ته آماده وي چې لیزر شي، چې مختلف لیزري هغه د PRK هم ورته ویل کېږي، لاسیک هم ورته ویل کېږي، لزیک هم دی، هغه ورته اجرا کېږي او د سترګو نمرې بیرته ورکېږي، تصویر هغه کېږي. خو زیاتره هغه چې لوړې نمرې وي، د لوړو نمرو کې بیا لیزر هم نتیجه نه ورکوي، یا هم سترګو شیشې ضخامت کم وي، د خپل معین اندازې څخه بیا سترګه که هغه نمره په همغه اندازه پاتې کېږي او عینکې هم ډېرې او کم اندازه همکاري ورسره کوي. ډاکټر صاحب دا کومه سرجري چې کېږي لکه د پلاستیکي اوس لکه دا جلدي کېږي که نه، بعضې شیان پلاستیکي لګي،
دا شانتې سترګې هم شته، خو آیا دا سترګې بیا کار کوي که صرف هغه موډ برابروي په څه شي؟ بدبختانه به ووایو امان صاحب چې بدن کې د نورو اعضاو پیوند کیږي، په سترګه کې هم بعضې پیوندونه کیږي او بعضې نه کیږي. یعنی که چیرې د یو ناروغ سترګې شیشه خرابوي، د شیشې پیوند قابل د اجرا دی. البته اوس به په خوشبختۍ سره ووایو چې افغانستان کې هم کیږي، خو دلته د یو شی دی چې موږ د سترګو بانک نه لرو، د سترګو د اعضاو د ساتلو، او بل په افغانستان کې دا فرهنګ نشته دی چې څوک خپل غړي وروسته له مرګه اهدا کړي، ډونیټ کړي. نو موږ د دغې هغه سره کښتۍ سره لږ مخ یو او نور دا هغه اجرا کېږي، خو ولې مکمله سترګه چې ده د هغې ترانسپلانټ نه کېږي، ځکه چې مکمله سترګه شاته اعصاب بصري دی او د اعصابو ترانسپلانټ تر اوسه پورې امکان پذیر نه دی. او مصنوعي سترګې ارټیفیشل سترګې کې ښودل کېږي، هغه د مریضانو د استتیک یا د دوی د کازمیټیک هغه دپاره یعنې په ښایست کې رول لري، ولې دید نه لري، صرف د ښایست دپاره ورته کېښودل کېږي مصنوعي سترګې. ډېره مننه ډاکټر صاحب. دغه ټکنالوژي چې اوس په دې ټولنه کې هم د مونږ موبایلونه استعمالوو، دا موبایلونه ځینې په کوالټي په سیمې، خو بغیر دې نه اکثره ډاکټران مطلب مریضانو ته دا توصیه کوي چې تاسو موبایل استعمال کم وکړئ. خو تاسو لکه څه وایي چې موبایل دلته د ژوند سره یو تړلی شی ده، باید ټولنه استفاده هم ته نه وکړي، خو چې څه رقم ته یو څوک کولی شي چې هم د موبایل نه استفاده کړي هم یې خپلې سترګې مطلب ژغورلي؟ مننه امان صاحب. داسې ده زموږ په طبابت کې یو مقوله ده، وایي درمل د قدر په اندازه چې دي ناروغ ته فایده لري، او له ضرورت هغه نه چې زیاتیږي بیا په زهرو بدلیږي. هر شی په ژوند کې د ضرورت په اساس دی، ضرورت نه چې هر شي دوز زیاتیږي او ورډوز کېږي، نو طبعا چې ورډوز شي نقص به هم لري. معمولا په سترګو کې دا رښتیا ده چې سکرینونه ټول که هغه څه بې کیفیته وي او که با کیفیته وي، دواړه سترګو ته خپل نقصانات لري. معمولا په ډیجیټل شیانو کې دا د دوی سکرینونه هغه چې دي دا د رنګونو نه جوړ شوي دي او په هغې کې بلو ریز دي، یعنی آبي اشعاوې دي چې هغه په سترګه باندې هم په زیات دوامدار حالت، طولاني حالت کې هم نقص لري او په کم وخت کې هم لري. په طولاني حالت کې که زیات وخت لپاره استفاده شي، د سترګې شبکې په حجراتو باندې تاثیر کوي او هلته د سترګو دید کې مشکلات رامنځته کوي او په هغه وخت کې هم نقص لري. معمولا د سترګو بعض حساسیتونه یا حساسیتي هغه چې دي هغه تشدیدوي، یعنی هغه مریضي حالت خصوصا د سترګو الرژیګانې او د هغه چې دي دا تشدیدوي. کله چې تشدید کې ناروغ سترګې معمولا موږ هغه کوي چې په خپله د سترګو موږل هم سترګو ته یو ضربه رسوي. سترګې ضعیفوالو کې مهم رول لري د سترګو موږل. نو په دې هغه کې موبایل هغه باید ډېره کمه شي او کمه استفاده کړي، معنی که د ډاکټر په خوښه باید په اندازه د ضرورت هغه کوي. خو بیا هم د دې دپاره چې بعضې خلک زیات استعمال لري، بهتره ده چې هغوی د حفاظتي عینکو نه استفاده وکړي، یعنی هغه شعاګانې چې سترګو ته مضره دي هغه د عینک په واسطه د سکرین نه بلاک شي، د دوی سترګو نه بلاک شي. مثلا موږ اوس په عینکو کې بهترین کوالټۍ عینکې لرو چې بازار کې عرضه کېږي، شته دي حتی په لرو پرتو ولایاتو کې، مثلا وباین چې خوست کې هم شته دي. بلوکټ بهترین ښه شیشه ده چې تقریبا تر 400 نانومتر پورې د هغې نه اشعاوې نه تېرېږي، که هغه د لیزر وي که هغه د سکرینونو هغه وي. یعنې هغه ورونه چې د موبایل نه زیاته استفاده کوي کولی شي چې هغه محافظتي عینکې ورته واخلي. هغې تر څنګ دویمه توصیه موږ دوی ته دغه ده چې په انګلیسي کې ورته 20-20-20 رولز وایي، یعنې 3 واره شل. 3 واره شل په څه معنی؟ یعنې هر 10 دقیقې وروسته تر 10 ثانیو پورې 10 فوټه لرې باید وګوري. یعنی که موږ یو سکرین استعمالوو 10 دقیقې پورې شولې، 10 دقیقې وروسته تر 10 ثانیو پورې موږ خپل سر جګوو، مخامخ لرې ګورو، 10 فوټه لرې هغه ګورو، چې دا هم په خپل ذات کې د سترګو دپاره هم یو ورزش دی او هم د سترګو ستړیا. او بعضې خلک زیاتره چې موبایل استعمالوي خصوصا شپې تیاره اتاقونو کې ناست زیات استعمال کوي، سهار چې راپاڅېږي وایي سترګې مې ډېرې درد کوي. سترګه معمولا جوړښت د سترګې چې دی یا سترګه چې په داخل د سترګو کاسه کې ځای لري د عضلاتو 6 عضلاتو په واسطه کنټرولېږي.
هغه شپږ عضلات هم ستړوالی کوي. دغه ستړوالی باعث د دې شي چې سترګه درد کوي. نو همدې له خاطره درد به یې نه وي، سترګې به یې خستګي نه هغه کوي. که څوک دغه 2020 رولز یا د شلو قانون په خپل ځان باندې عملي کړي او ترڅنګ محافظتي عینکې د موبایلونو لپاره ډېر ضرور دي. غیر له هغې نه محافظتي عینکې زیاتې ګټې لري. د بیلګې په ډول فرض مثال موږ بیرون لمر کې ګرځېږو، صحیح ده. کله چې لمر ته ځو موږ لمر داسې ګورو. کله چې داسې ګورې خامخا د سترګو چارچوپیره دغه ساحاتو کې ګونځې وي چې عینکې هغه کاملا نه پرېږدي چې پاتې شي، ټنډه کې ګونځې راځي، هغه به نه وي که څوک متواتر له عینکو استفاده وکړي. خو په منځ کې به یو ټوکه هم وکړم چې موږ ډاکټران د مارکیټینګ دپاره هم دا خبرې نه کوو، ځکه وایي به چې ډاکټر صاحبان خپل ځان دپاره هغه کوي. دا خبره به ډاکټر صاحب کوو چې دا خبره صحیح ده. موږ ځي دغه عینکې موږ دا سوال هم یو دا و چې عینکې بدون له دې نه چې څوک یو ستونزه ولري د عینکو استعمال ګټه لري که زیان لري. بل دا موږ په ټولنه کې چې ډاکټر توصیه د عینکو وکړي، ځینې خلک یې بیا نه کوي، وایي چې دا یو شرم ده که نه. اوس موږ په دې ټولنه کې مطلب دې خلکو ته تاسو دې خلکو ته خو زموږ پیغام دغه دی، عینکې معمولا هر شی چې جوړیږي د انسان د ګټې له خاطره دی، نه له تاوان له خاطره. یعنی هر هغه شی چې یو ځل د طبابت په نړۍ کې هغې ته اجازه ورکول کېږي چې مریض باندې کار وشي یا مریض ته توصیه شي یا FDA یا د غذا او درمل نړیواله ټولنه یې اپروف کوي، دې له خاطره چې ګټې نسبت تاوانونو ته څو چنده زیاتې وي. مثلا هر هغه دوا چې د هغې فایده 90% او تاوانونه 10% مریض ته توصیه کېږي. نو په همدې شکل عینکې هم عین شی د سترګو په طبابت کې. عینکې ما مخکې هم درته ویل چې مختلفې ګټې سترګو ته لري. سترګو د کازمیټیک کې لري، خپله د سترګو ساتنه کې لري، اشعاو دغه شیان سړي نه بندوي. موږ تاسو که عادي لمر هم وګورو، په لمر کې بعضې شعاګانې موږ تاسو په سترګو نه وینو چې هغه د سترګو دپاره ډېرې مضره هغه دي. یعنې د هغې طیف وړوکی دی، مسیر د هغې خو قدرت لوړ دی چې سترګو ته ډېر تاوان رسوي. که چیرې بعضې عینکو بعض هغه کې وګورئ یا فرض مثال کتابونه هغه پسې وګورئ، هلته تشریح شوی دی خپله چې د لمر رڼا نقص لري، نو طبعا نوره خو لازمي لري چې په مصنوعي ډول جوړ شوی. نو هغې دپاره عینکو استعمال په ټوله کې د عینکو استعمال د هر شخص دپاره اړین څه چې بیخي کم فرض عین دی. که څوک غواړي چې د خپل ځان خیال وساتي، د خپل ځان سترګو خیال وساتي، بدن کې نور هیڅ شي نه هم ګزاره نه کېږي، خو په هغه سره ګزاره کېږي. خو سترګه داسې یو شی دی چې هغه د هر شي نه محروموي. یعنې که ستا دید یا کم شي یا ړوند شي، نو تا د هر شي نه محروموي، ته به ډېر ستونزو سره مخامخ وي. یعنې موږ باید په د خپلو سترګو خاص خیال وساتو. ډاکټر صاحب هغه کوم خواړه دي چې هغې کې د سترګو دید ورسره زیاتېږي یا دا شانتې کوم ورزش تاسو خلکو ته توصیه کوئ چې د سترګو دید ورسره کنټرولېږي؟ امان صاحب د سترګو په هغه کې معمولا اکسیدانتونه زیات رول لري، او اکسیدانتونه چې دي په ترکاري او میوه‌جاتو کې زیات دي. یعنې په ترکاریو کې زردکې، شنه سبزیان، د شنې پاڼې د هغه چې دي دا اکسیدانتونه زیات لري، ناروغ ته زیات توصیه کېږي. په میوو کې فرض مثال ام ده یا په عامیانه ژبه هر هغه شی چې زیړ رنګ ولري په میوه‌جاتو سبزیجاتو کې، په هغې کې هغه خواړه یا هغه مواد زیات دي چې سترګو ته فایده لري. ډېر ښه. اوس به راشو ډاکټر صاحب، د تاسو د تشخیصیه د مرکز ته، نو په دې باندې به لږ رڼا واچوو چې دا څومره وخت کېږي دا مو پرانیستلی دی او دلته کوم خدمات تاسو ترسره کوئ، او بدون له دې نه چې مطلب هغه کوم خدمات دي یا هغه کومه مشینري ده چې په افغانستان کې ورته ضرورت ده، تاسو د عامې روغتیا هغه موږ په دې غواړو چې په دې پروګرام کې د عامې روغتیا وزارت هم ټیک کړو، هغوی هم دا وګوري. نو څه توصیه لرئ چې کوم تاسو د سترګو بخش کې تاسو ته کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ امان صاحب 1999 کال کې عثمان مسلم سترګو تخصصي مرکز بنسټ کېښودل شو چې دغه د دوه ځوان متخصصینو لخوا په کابل کې یو نوښت او ضرورت د هغې وخت چې کېښودل شو چې یو شخصا زه خپله وم او بل ډاکټر صاحب دریز مسلم چې د افغانستان د سترګو ډاکټرانو یو ستوری یا یو کوی نور دی چې موږ د سترګو بخش کې زیات حساب پې کولی شو. د بنسټ هم کېښودلو دغه له خاطره چې تر څو زموږ هغه هدف اوس هم مخکې هم او همغه وخت کې هم انګېزه د دې دا وه چې موږ باید داسې یو مرکز
تهداب کیدو چې له ورځې تر بلې په لوړېدو ښه کېدو کیفیت با کیفیته د سترګو خدمات موږ دلته ترسره کوو. هر هغه څه چې فرض مثال زموږ معزز هیوادوال نورو هیوادونو ته ترې ځي هغه یا کلا ختم کو او یا هم تر ډېرې کچې تګ خارج ته راټیټ کو چې الحمدلله موږ تر ډېره په دې خپل هغه کې بریالي شوي یو. دا چې په هیواد کې نظامونه بدلیږي را بدلیږي طبعا زموږ به هم یو څه کارونه ټکني کیږي خو زړه ماتې کیږو نه. دغه خپل هدف ته به کار کوو. دا د خپل سترګو بخش به د نورو ډاکټر صاحبانو په همکارۍ د نورو سترګو یعنې د سترګو ډاکټرانو د لوی کور په مرسته به دغې ته انکشاف ورکوو. مخکې به یې وړو ول نه کور چې وي مشران چې وي خامخا ګیلې هم وي هغه هم وي خو ته به یې ښه وایو بدو ته به یې بد وایو تر څو که چیرې ښه ونه ستایل شي او بدو ته یې اشاره ونه شي طبعا دغه هغه به داسې معنا زما په نظر ولري لکه د کباب په یو قوره کې چې سکاره وي هغه باندې که پکای وایي تازه کېږي او که نه یې وایي همداسې اخر ریرې کېږي. نو موږ به هم د اصلاح په خاطر به نیوکې هم کوو او د اصلاح په خاطر به خپل پیشنهادونه وړاندیزونه هم کوو. دا چې رسنۍ د یوه ملک رسا غږي هر هغه څه چې فرض مثال د ډاکټر یا د دولت یا د بل چا ورته توجه نه کېږي معمولا ژورنالستان هغې ته ډېر متوجه کوي. زه شخصا من حیث د یوه ډاکټر یوه ګیله لرم او دا ګیله کوم هم اوس هم کوم بیا هم کوم راتلونکي هم کوم تر څو چې اصلاح نه شي بیا به هم کوم. شکر نه د میډیا په مخ کې کوم. هغه دغه دی چې زموږ د وزارت صحت عامې قوانینو کې خصوصا د ډاکټرانو دپاره چې خصوصي سکتور کې کار کوي قوانین ګونګ دي. ګونګ په څه معنا؟ په دې معنا ګونګ دي چې فرض مثال د معاینه خانې د کلینیک اختصاصي مرکز شفاخانه او څه رقم شفاخانه د هغې داسې واضح هغه موږ ته نشته چې موږ څه رقم صلاحیتونه لرو موږ باید څه وکړو. تر ټولو مې اول غوښتنه دغه ده یو چې قوانین باید تجدید نظر وشي. کله چې اساس جوړ شو قانون جوړ شو د هماغه قانون د بیا ښه نظارت وشي. له یو خوا به موږ متوجه یو او له بل خوا به دولت هم ورځ تر بلې خپل خدمات لوړ کړي وي او موږ خدمات به هم لوړ شوي وي. مثلا موږ دلته څو ډوله شیان لرو د وزارت له قانون لرو. یو ډاکټر کولی شي معاینه خانې جواز واخلي صرافه کلینیک اختصاصي شفاخانه او عمومي شفاخانه. ولې په پی ډي کلینیک کې حد اقل باید 3 بخشه ولري. امان صاحب فرض مثال زه غواړم چې یوازینی یا فعلا ته زما مرکز ګورې دا د سترګې مرکز دی. ټول هر هغه ناخواله چې په سترګه کې رامنځته کېږي د هغې زه ځواب ګویم. زه غواړم چې ماته دولت یو شخصي اختصاصي او پی ډي کلینیک د یو بخش هغه راکړي. صحیح یو بخش 2-3 په مجموع کې ټول یو خبره ده خو باید پیل له ټیټه وشي پورته 1-2-3-4 هر چا چې څومره غوښتل هم عمر وکړي. په دې عرصه کې ګیله لرم دغه باید تجدید نظر وشي او د صرافه کلینیکونو امرونه چې دا باید له یو نه شروع شي نور څومره مخته تله او ترڅنګ په هر هغه خدمات چې د افغانستان کې کېږي د سترګو کې په عثمان مسلم تخصصي مرکز کې هم کېږي. بعض نادر واقعات هم نیسو د سترګو له عادي مریضۍ نیولې تر بعض سرطاني واقعاتو پورې موږ ټول هم دلته کور کوو او مخکې به یې نور هم کوو. دا چې د وطن حالات ورو ورو ښه کېږي چې اوس خو بعض شیان داسې دي امان صاحب زموږ په سترګه کې چې ته هغه وسایلو خریداري کوې هغه خپل مصرفي مواد لري چې هغې ته بدبختانه افغانستان لاسرسی نه لري تر اوسه پورې په نړیوال مارکیټ کې نه درکوي هغه شیان تر څو چې ته جواز یا سرټیفیکیټ هغه سرټیفیکیټ د عامې روغتیا مربوط کېږي د دولت مربوط کېږي او د مستحکم دولت مربوط کېږي چې راشي هغه به کمړنه او ژوندي وي انشاءالله الرحمن چې هغه وخت لکه مخکې ما ته ویل بعض مریضان تحمل د عینکو نه لري وایي ورور زه عینکې نه غواړم د هغې لپاره لیزر هغه کېږي چې هغه پرمختللي لیزري هغه یا فیمټو سیکنډ لیزرونه دي یا د لزیک و لاسیک سرجرۍ چې پې کېږي هغه اوس موږ دلته نه شو اویلیبل کولی نو هغې دپاره راتلونکي کې به ګورو چې څنګه کېږي کوم شکل کېږي انشاءالله الرحمن مخته به ځو بیا. ډېره مننه ډاکټر صاحب. موږ مخکې تا ته یو ټلیفون راغی چې تاسو به د اغېسته د یو کیمپ دپاره فکر کوم روانې
نو دغه کیمپونو باره کې لیدونکو ته معلومات ورکړئ. دا څه رقم کیمپونه او په آینده کې کوم ځای کې تاسو پلان لرئ دا یې چا لخوا ترسره کړي؟ امان صاحب کمپونه خو تقریبا د څو کاله موږ اجرا کوو. دغه بله وړیا خدمات سترګو پردو عملیات چې مختلفو ولایتونو کې کیږي. تمویل د ترکی ډونرانو هغه خیریه مؤسسې چې په ترکیه کې فعالیت لري، په استرالیا کې فعالیت لري، فنډ یې هغوی ورکوي او پلي کوونکي کلینیکي موږ یو او قرارداد هم د HAS یعنې د انساني همدردۍ په نوم یو NGO ده هغه کوي چې هغې سره موږ بیا ترڅنګ دغه د پروژې امپلانټیشن چې دی دا موږ تطبیق د وزارت صحت عامې تر چتر لاندې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ورته ساحات ټاکي چې تاسو باید په دغه ساحه کې هغه وکړئ چې موږ تر اوسه پورې په کابل، کاپیسا، ننګرهار، زابل، روزګان او اوس هم نوی کمپ چې زموږ ځي بادغیس ته دغه ځای کې موږ کمپونه ترسره کړي دي او خپل هغه هیوادوال هم چې د دید نه محروم و البته هغه بینا شوي دي، خوشحاله دي. راتلونکي کې امان صاحب مخکې ما یادوري وکړله چې د ځای ټاکنه یې د عامې روغتیا مربوط ده چې کوم ولایتونو سره د مربوطه NGO سره دوی تفاهمنامه امضا کوي او هماغه ولایتونو کې به یې موږ کوو. خو ټول اړمن ولایتونه ضرورت دې ته لري د افغانستان په هر جغرافیې په هره ساحه کې چې وشي نابینا خلک ډیر دي او دا د سترګو پردې زیاتې دي. هر ولایت ته چې موږ لاړ یو شیوه زیاته ده. راتلونکي کې شمالي کې هم کړي، مشرقي کې هم کړي، د غربي کې هم روان دي. پاتې جنوب ختیځ دغه ولایتونو ته که دا ځل اولویت ورکړلی شي بهتره به مثلا خوست، پکتیا، پکتیکا دلته هم ډېر اړمن خلک شته او دوی ته هم هیله ده چې یوه ورځ من حیث د یوه خوستوال خپلو خوستوالو ته هم خدمات ورکړلی شو. همالته ډېره مننه ډاکټر صاحب. دغه عثمان مسلم نورو ځایونو کې مڅانګې شته، څه اراده لرئ که نه همدې ځای کې وپالئ؟ امان صاحب فعلا خو موږ مرکزي نقطه کابل کې ده، خو پلان لرو چې یا نیمایي د دغه کال کې او یا هم راتلونکي کال ته په خوست کې هم یو برانچ ولرو. چون زه د خوست یم باید د اول حق ما مالیه هم د خوست په ما مصرف شوي، د هغې ځای خلکو احسان او نیکي هم په ما باندې همغه ځای کې را تربیه کړی یم. چون پوهنتون مې خوست کې ویلی دی، مکتب مې هم خوست کې ویلی دی او خپله خوست پورې تعلق هم لرم. دا د ځان یوه ایماني او وجداني وظیفه ګڼم چې باید خپلو هم ولایت خلکو ته او خپل کلیوالو ته او خپل د خوست منطقې خلکو ته هم هغه څه چې په ما دوی کوم حق لري هغه حق ورته ادا کړم. موږ پلان لرو چې همالته یو نیمه خیریه رقم ته پروګرام هغه کو په لارې واچوو چې هغه په پروسه باندې زموږ کاران دی. البته هغه تجارتي هغه نه ده، یو خیریه ماننده کار دی. نو په موږ چې شی کېږي هغه به همالته خپلو خلکو ته دا یو هغه ګڼو چې باید ورته وکړو خپل کومک او مننه ډېره مننه. بس سلام او د دې خیر کار کې بریالي که. خوشحاله شو ډاکټر صاحب چې ودان ټلویزیون ته مو وخت ورکړو. بیا هم ډېر مننه، تشکر. هر کله راشئ، خیر راشئ. تشکر. لیدونکو اوس به هغه د عثمان مسلم کلینیک د سترګو د تشخیصیه مرکز هغه برخې چې کومې دي چې دوی په کومو برخو کې علاجونه کوي، کوم مسایل لري، هغه تاسو ته وښیو. نو ډاکټر صاحب دا روم امان صاحب راځو 5 نمبر اتاق ته چې دا د انویسټیګیشن روم دی، یعنی هغه معاینات چې مریضان پر لازم دلته کیږي. مختلف وسایل دي هم دلته چې دغه به یو په ترتیب سره شریکوو. مهرباني. امان صاحب دغه د سترګو تلویزیوني معاینه ده چې د سترګو تلویزیوني معاینات هغه کېږي. هغه سترګې چې یا ضربه خوړلي وي یا هم شاته سترګې ریټینا بخش ډیټاچ پیدا کړی وي، د هغې معلومولو دپاره، د بعضو سرطانونو معلومولو دپاره او بعضو تومورونو معلومولو دپاره استفاده کېږي. طبي اصطلاح طبي نوم یې بي سکن دی او په عامیانه ژبه کې موږ ورته د سترګو تلویزیوني معاینه وایو.
او دغه ماشین هغه چې دی دغه ته اسکان ویل کېږي. هغه مریضان چې د سترګو پردو عملیاتونه کوي د هغې د لینز په تعینولو کې نمره هغه معلومولو کې موږ سره کومک او هغه کوي. دې ته هم اسکان بعض دغه ماشین چې دی هغه دواړه لري، A او B دواړه دي، اسکان او بسکان دواړه دي، یعنې هم سترګو نمرې هغه تعینولی د سترګو د قدمي او خلفي قطرونو ترمنځ کومه فاصله چې ده د هغې تعیین هم کوي. نو زیاتره وخت دغه صرف د سترګو د لینز تعیین لپاره استعمالیږي. راځو دغه ماشین ته موږ په عامیانه ژبه کې لیزر وایو او په طبي اصطلاح کې ورته یاګلیزر ویل کېږي. یاګلیزر ماشین چې دی معمولا هغه مریضان چې سترګې عملیات شوي وي، عملیات نه وروسته یې غمی خړوالی پیدا کوي که هغه دې سره صفحه کېږي، هغه سترګې چې لوړ فشار ولري هغې دپاره PI ورته کېږي، یعنې فشار چې لوړ وي د هغې مخنیوی هغه کېږي او زیاتره نور هغه هم پې کېږي لیزرونه. دغه ماشین چې دی دغې ته پف ټونومیټر ویل کېږي، یعنې دا د هوا په واسطه کوم هوا چې سترګې ته هغه کوي شوټ کوي او د هغې دوباره انعکاس هغه نه خپله نمره هغه اخلي چې د سترګو فشار هغه معلوموي. معمولا هغه مریضان چې د سترګو لوړ فشار لري یا تورې اوبه په عامیانه ژبه کې ورته د هغې په تشخیص یا اندازهګیرۍ کې زموږ سره کومک کوي. موږ چې دی ریسپشن بخش دی، معلوماتو بخش چې موږ کوم خدمات ترسره کوو یا مریض چې غوښتنه لري کوم چې پوښتنه کړي هر څه ریسپشن کوي. ریسپشن کې مریضان خپل معلومات وخلي. د مریض فلو داسې ده چې کله مریض راشي ریسپشن ته، ریسپشن نه خپل ورق هغه اخلي، ځي دویم نمبر ویژن ته ویژن نه بیا ډاکټرانو ته معرفي کېږي. هغې نه وروسته نور کوم بعدي پروسیجرونه هغه چې وي هماغه اجرا کېږي. دا هم نو ریسپشن هغه پام زموږ د اپټکس یا د عینکو بخش دی چې مختلف عینکې او هغه چې دي هغه دلته شته دي، یعنې د نړۍ معتبر برانډونه چې دي ریبان، دیور، ګوچي، پولیس، باس، مختلف رقم هغه دي، هر نوع هغه چې دلته شته هر چاته چې شما ضرورت یې همدلته جوړېږي. همدلته جوړېږي. دا هم زموږ د عینکو بخش هغه دی، تاسې خپله وینئ مختلف فریمونه مختلف هغه ایښي دي. همدې باره کې بیا تاسو سره نور خلک کار کوي؟ بله، او همدلته نور د کلینیک کې مکمل سټاف دی، هر څوک دغه ځای کې بیل خپل سیلمن لري او عینکو معرفي کوونکی کومې عینکې څوک غواړي څه رقم ته هغه وي. یعنې یو مجهز د سترګو مرکز دی چې ټول هغه څه چې په افغانستان کېږي دلته امکان د هغه شته. اوس به هغه عملیات خانې ته لاړ شو ډاکټر صاحب؟ موږ پسې اوس هر څو عملیات خانې بخش ته چې مختلف عملیاتونه کېږي، چون عملیات خانه خپل اصول لري، خپل هغه لري. موږ پسې اوس عملیات خانې ته داخلېږو. کله چې عملیات خانې ته ځو د کلینیک بدیا چاپلاک او دغه شیان چې دي دا بدلوو، داخل ته چې ننوځو، ځکه چې هر مریض د عملیات لپاره خصوصا په سترګه کې باید نظافت 100 چنده زیات هغه شي. سترګه داسې یو شی دی چې ډېر زر میکروبي کېږي او میکروبي حالت یې داسې دی چې بیا دید یا په مخ ورکوي او یا هم ډېر په نسبي ډول ارخه کېږي. ډاکټر صاحب امان صاحب دا زموږ عملیات خانه ده. دا عملیات خانه کې مریض ټیبل دی چې مریض په چالی کېږي، دا مشخص سترګو عملیاتو هغه دی، نوره هغه نه پکېږي عملیاتونه، صرف د سترګو دپاره دی که په کور کېږي. دا هم تاسې وینئ OMS 600 یا OMS 600 مایکروسکوپ دی چې ورځې موټ ټاپترین مایکروسکوپونه چې دي همدغه دي چې اوس عملیاتونه پکېږي. 2 ایپیسونه لري چې یوه نه خپله مستقیم ډاکټر کور کې، دویم نه یا هم اسسټانټ ورسره هغه وي او یا هم هغه څوک چې ډاکټر سره زده کړه کوي هغه ویني یا نږدې نه څوک وکړي په هغه نکړلی کېږي. هغه څنګ ته هغه ته اسسټنټ ټیوب ویلی کېږي او هغه چې دی هغه عمومي مین ایپیسونه دي او هغه اسسټنټ ټیوب دی. تر څنګ هغې طرف ته ماشین تاسې وینئ، هغې ته فیکومالسیفیکیشن ویلی کېږي، یعنې په عامیانه ژبه موږ تاسې هغې ته سترګو لیزري عملیات چې ورته وایو، دا د هغې ماشین دی، تقریبا 2018 ماډل دی، سوارجن کمپکټ هغه دی، جاپاني ماشینونه دي. په دغه عملیات کېږي سترګو لیزري عملیات چې دي، د پردو لیزري عملیات یا موږ په خپله طبي اصطلاح کې فیکو سرجري ورته وایو. فیکومالسیفیکیشن هغه په همدې نه کېږي
دا هغه طرف ته خو هم نور هغه الماری او هغه دي هم زموږ سیټونه هغه دي چې سیټونه پکې تعقیموو پوس ګروپ هغه هم چې دی هغه د هغه ګروپ دی الټراوایلټ شعاع ده چې میکروبونه او دغه شیان سرطان که حشرات دغه شیان ټول په خپله یې منځه وړي. دا هم زموږ عملیاتخانه وه چې تاسو ولیدله. ډېره مننه. امان صاحب دا هم د سترګو ډاکټرانو او پي ډي ده. دا معمولا چوکي ده چې دته افتالمیک یونټ ویل کېږي او دا هم د سترګو د معایناتو ماشین ده، افتالموسکوپ ورته ویل کېږي. دغه افتالموسکوپونه مختلف ډولونه لري. دغه ډول چې ده دا زای سټپ افتالموسکوپ ده او شاته خو هم هغه زموږ شیان هغه لګېدل سرټیفیکیټ دي یا تحصیلي اسناد دي، هغه به زموږ کیمرامین ورشي دا به هم راواخلي. نو دا هم زموږ هغه نارمل او پي ډي او هغه ده. بل بخش به وګورو ډاکټر صاحب. اوس ویژن اتاق ته امان صاحب دا هم زموږ دریم نمبر او پي ډي ده. ډاکټر صاحب دریز مسلم سترګو متخصص او یو د هغه متخصصینو جملې نه ده چې په ټول افغانستان کې موږ 4-5 نفره لرو چې نړیوال سرټیفیکټونه سترګو بخش کې لري چې هغې نه یو ډاکټر صاحب دریز مسلم هم دی.